او تکبر کول ځان ښکته کول دي. که ځان پورته کې نو تواضع کوه، او که ځان ښکته کې نو تکبر کوه. پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي من تواضع لله رفعه الله. چا چې عاجزي او انکساري وکړه اگر چې د لوی علم خاوند دی، اگر چې د پیغمبرۍ خاوند دی، رفعه الله. کدا رفعه الله جمله خبریه شي، لکه لفظا جمله خبریه ده او معنا هم جمله خبریه شي. معنا د دې دا ده چا چې تواضع وکړه الله به پورته کړي. ومن تعاظم وضعه الله. چا چې لوی وکړه تکبر یې وکړ، نو دلته هم چې دا لفظا او معنا جمله خبریه شي، معنا به دا شي وضعه الله، دی به خدای ښکته کړي، راښکته به کړي، پورته کېږي به نه. او که دا دواړه جملې انشایي شي چې لفظا جمله خبریه ده او معنا جمله انشائیه شي، معنا به دا شي چې من تواضع لله، چا چې عاجزي او انکساري او تواضع وکړه، رفعه الله، الله تی پورته کا. رسول الله فرمایي یو خدای تی پورته کا. اوس جمله انشائیه شوه. او چا چې تکبر وکړو خدای تی ښکته کا. رسول الله اول ته دعا وکړه چې خدای تی پورته کړه، دویم تی خیري وکړي چې ښکته یې کا. بخاري مبارک کې راغلي دي دا بخاری یو عظیم الشان کتاب دی، دا اللہ پا کتاب پسی دویم دی. دوش پیت کال عمر کی وفات تی، ماوی که دی سلو کالو وفات شیون بیا بس ہوا. عالم کی دا قانون دی چه سمرت ازلیگی علم بی ازوانیگی، او بل مخ په دالکان وي. اگر جدي سم عمر تلاړو، دا علم په خدای ډېر زیات ګران دی. نو نبی علیہ السلام مبارک یو سړی ورسره ناست و، د رسول الله دا خبرې ژورې خبرې دي. داسې یو سړی تیر شو، نو هغه ته وی ما رأیک فی هذا، ستا څه رایه ده په دې سړي کې؟ هغه نبی علیہ السلام ورته وی دا یو سړی دی، که د چا لور خور ته پیغام د نکاح ولیږي، نو هغه بیا په سر سترګو قبول کړي،
او وی که دی ان شفاعه که دی د چا د پاره شفارس وکړي نو شفارس به قبول شي. وان قال يسمع لقوله او که دی خبره کوي نو خلق به وایي چې خبرې ته غوږ کښېږدئ، دې خبرې ته په غوږ شئ. او که دی نه یي په مجلس کې نو ابتغیته د ده تلاش به کولی شي چې دې مجلس کې ولې نشته بیا ښه. د رسول الله خبرې اصل کې رسول الله په انتها د معرفت ولاړ دی، په انتها د معرفت الله ولاړ دی. د دې مرتبې د معرفت ته څوک رسېدلی نه دی، دی ډېر روان دی تللی دی. ابراهیم علیه السلام د ده جدي امجد دی، هغه هم د ده مرتبې ته نه دی رسېدلی. ګنې خدای پاک ورته ووایي چې د لبنان په دې غر باندې راوخېږه. ابراهیم علیه السلام ته ووایي وی ګیر چاپېره وګوره. د لبنان په غر باندې ابراهیم علیه السلام وختېده، ګیر چاپېره یې وکتل. ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک وی، خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته وی ستا نظر چې څلورو والو طرفو ته کوم ځای ته ورسېده دا ځمکه ما مقدسه وګرځوله. مقدسه معنی پاکه. د ابراهیم علیه السلام دا مقام دی. هغه هم د رسول الله چې دی مسیح دی، خو د ده مرتبې ته په معرفت کې څوک رسېدلی نه دي. هغه سړی لاړو، بیا بل یو سړی راتېر شو، وی ما رایک بهذا، وی د دې سړي په شان کې ته څه وایې؟ وی پیغمبر علیه السلام دا داسې یو سړی دی که د چا لور خور ته پیغام د نکاح ولیږي نو هغوی به یې رد کړي چې تاله نه درکوو. که چاله شفارس وکړي شفارس به یې نه قبلیږي. او که دې خبره کوي څوک به ورته غوږ نه ږدي. که دې د چا دروازه ووایي نو دروازه به یې د ده په مخ کې بنده کړي، ده ته به یې لرې نه کړي. او که دې په مجلس کې ني نو خلک به وایي ښه ده چې نشته. رسول الله ورته وایي ښه زما خبره واوره. هغه مخکنی سړی چې تېر شو چې د هغه نه دا ځمکه ډکه کړي، دا یو سړی د الله په جناب کې د هغه نه پورته دی. موږ او تاسو له پکار دي چې د خدای په جناب کې ځان ګران کړو. تېره جمعه کې ما تاسو ته وویل چې دنیا کې 3 کسان قافیه شناس تیر شوي دي. چې هغوی د قافیې د انسان نه د هغه کمال معلوموي. یو په هغې کې صدیق اکبر مبارک و چې د ځان نه وروستو فاروق اعظم خلیفه کړ.
دا سخ قافیه شناس انسان تیر شوی دی صدیق اکبر. ځان نه رستو داسې سړی مقرر کو چې دا غسانی په تمام دنیا کې په دې بدغه وخت کې نو چې حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم او دویم چې دی عزیز مصر چې نوم د خپل پیرو او یوسف علیہ السلام مبارک رونو کوی ته وغورځاو او بیا ورته ګیر چاپېره ناست و چې قافله د مدین نه مصر ته تلله. هغوی چې دی نو بورقه یې هغه ښکته کړه د دوی یو منتظم د اوبو د هغه نوم دی دعبر. هغه بورقه ښکته کړه یوسف علیہ السلام په ګټه ناست و نو غورځولې ټوله شپه یې تېره کړه. په سختۍ کې یو هغې بورقې پورې ونښتېده، هغې پورې ډینګرې وه، بس هغه راپورته کړ. دوی بیا ګیر چاپېره ورته ناست وو، قافلې والا وایي په ادله عدل وه، بورقې ونیوله او بره راووتې. د قرآن شریف کې راغلي دي. هغه وایي چې بشرا هذا غلام، خو ډېر ښکلی هلک دی. دارونه د یوسف علیہ السلام خو دا 10 واړه کسان دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه لیکلي دي چې دا 10 واړه پیغمبران نه دي. پیغمبران داسې کارونه نه کوي. چا چې دوی ته پیغمبران ویلي دي هغه بلکل دوکه دی. دا مفسر دا پیغمبران نه دي. دا یو محتاط انسان دا خبره کړې ده. او بیا واپس رالل وی دا زمونږه غلام دی، موږ نه راتښتېدلی وو، دی کوی ته کوز شوی وو، او دا ګورې ډېر نوار دی، موږ نه راتښتېدلی دی. او وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، هغه په 100 روپۍ یوسف علیہ السلام خرج شو. د دې مقصد چې دی الله وی وکانو فیه من الزاهدین. د دې مقصد دا نو دا پیسې 100 روپۍ هغه سم نه وي. د دې مقصد دا و چې دی د پلار له لرې کو چې یعقوب علیه السلام موږ سره مینه کوي، د سره یې مینه ډېره ده. هغوی هم یو قسم له خپل پلار ته ځان نږدې کوو. بس دا هغوی ته یې وایي چې دی کلک ځان سره ونیسئ. ګورې دی تیښته راتېښته کوي، دی تیښته راتېښته کوي. هغوی ځان سره صاحبه بس ټیک ته موږ نه به نه تښتي. مصر ته یې راوستو، مصر کې یې خرڅاو چې موږ غریبانان یو، دې به راله پیسې وکړي. بیا قیمت لګونکي رالل چې د دې هلک څه قیمت دی. یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام یو فضیلتي جزي دی ډېر پورته. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. لوی بزرگ سړی تیر شوی دی. دا نسب د بل چا نشته. دی پیغمبر، پلاری پیغمبر، نیکی پیغمبر، ور نیکی پیغمبر.
دے پیغمبر، یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ابراہیم خلیل اللہ. نو دے پا دی ٹکی کی دا فضیلت جزی دے دے دیر زیاد پورتا دے. بس آخر کی قیمت لگو شیر قیمت تب اغسوک بدالی چی اوار بدے سرو زرسل تلی بیا بے تلی دا مشکو سرا دا اریو گران دے او دریم واری بے تلی دا ریشمی جامو سرا چه دا طاقت تا چاہین عقب والی عزیز مصر راگی او بس عقب دی قیمت باندی چه دریز علی اتلو سرو زرو سرا مشکو سرا او ریشمی جامو سرا واغشتا او کورتے بود. یوسف علیہ السلام تے جو قتل کرنے نقبر ٹبر تے بھی وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. دا دیر خاطر داری کوا اکرمی مثواه دا نور غلامان پشان ندی دتے چو قتل عزیز مصر. نو دا دی بدن نئے کمالات منتزع کڑا چه دا دیر دا کمال انسان پہ. عسا ان ینفعن او نتخذہو یا بزمن پا پیدراشی او نتخذہو ولدا دا الواد نو دی شندو دی زلیخی بے سر ملوشوی ندی طاقت ہی دا ملاوی دو نو دی شندو بل نامردو دا شکر دی چه نامردو بیا بکا خیر چه تخبرکو و دا زلیخ بیا رستوی بخدیر پورتا لڑا. نو بس دا سخقافی شناس انسان عزیز مصر چه یوسف علیہ السلام کمالاتی دا بدن را مستباد کرا. او دریم دا شعیب علیہ السلام لور مبارک سفورا. موسیٰ علیہ السلام مبارک اسلی پا سک باندی ہوا خواہ غمر شو آغا دا فرعون دا قوم نو او دا قتل خطا دی پا سک باندی سوک نمری آغا ظالم مو ظالمی دا پکو بس مرشو دی بیا مفرور شو او لال دا مصرنا مدین طرف تروان شو دا تور وزو او دا شپو مزل دی دا مصرنا مدین تا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. حالتا چو رسیدنو آغدے کی یو کوئی و خوگ اغیبان خلق صحابی بکول. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. یو دوجنا کے بھی اغویچ دین اخفل گڑی بھی زیر امنی کولی او نور سرے نپری خودی. موسیٰ علیہ السلام مبارک کلیم اللہ پا خدای دیر گران. تفسیر ابن جریر آگئی کی راغلی دی چکاد ان یکون القرآن کلہو موسیٰ قریب وچ قرآن عظیم طول موسیٰ موسیٰوی موسیٰ موسیٰوی دلوئی مرتبی خاون. آگوی تیوی چتا سولی دانے کوئے بے سیبا وی لا نسقی حتی یصدر الرعا وابونا شیخ کبیر.
وی منګه د سارو تالی اوبه ورکوو چې دا خلک واپس شي، نو منګه دا څاروي بیا د هغوی نه چې کومې اوبه لاندې توی شوي نو هغه څاروو ته ورکوو، ګډو بیزو ته ورکوو. او منګه دواړه جینکۍ یو په خپله ذکر راغلي یو چې وابونا شیخ کبیر، پلار زموږ چې دی ډېر مشر دی، هغه دا کار نشي کولی، نو موږ ځکه راغلي یو، مجبوري ده. بس هغه خلک چې لاړل د هغې جنکو ته وي هغوی په دې کوي باندې یو ګټه کېښودله، هغه ګټه به لسو کسانو پورته کوله، لس کسانو به په دې کوي کېښودله. هغوی چې لاړل موسی علیه السلام لاړ، او ما ستاسو خدمت کې عرض کړی و چې 78 ورځې په لاره لوږه م تېره کړې ده، 78 ورځې خوراک یې نه دی کړی. خوراکونه چې څوک ډېر کوي د هغه د خدای سره څه تعلق دی نه، په اندازه به کوي، ډېر ښه نه دی. ډکه خېټه د الله په جناب کې سخته مبغوضه ده. امام شافعي رحمه الله نه چا تپوس وکړو وایي ستا څنګه کار دی؟ وایي زه چې په ښه بدپېشې وې ما نو ما خېټه خوراک ډکه کړې نه ده، نه مې پسکاک ډکه کړې ده. هغې کې بیا هغه شپږ بدې ویلي دي، هغه به بیا چېرته خیر بیان کړم چې ډکه خېټه کې شپږ بدې دي چې هر یو تباه کن بدي ده او نشي ویلې کېدی. بیا هغه ګټه په لاس یې ورته واچو، بس هغه یې کېښوده، او زر زر یې ولې اوبه راوویستې دي او دا ګډې یې وله اوبه کړي. دا دواړې جینکۍ چې لاړې پلار ته، پلار یې څوک دی؟ شعیب علیه السلام دی، ځان پې پوهه وه. دا یو نوم دی سپورا، د بل سپوریا. سپورا بیبي پلار ته تپوس وکړو د هغې نن څنګه وختي راغلی؟ وایي داسې کار شو، هله وایي هغه سړی راغلی، وایي دا تاسو دی چې ګډې اوبه کړي دي هغه سړی ما ته زر راغلی. دا شعیب علیه السلام و په دغه ټیم کې د 4.5 کالو عمر کې و، 4.5 کاله عمر یې دی. بس قرآن عظیم دی الفاظو ته ګوره، دا زه په قرت کې ویلې نشم، سخته جړه پرې راځي. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، یوه راله ډېره په حیا، سپورا بیبي په ډېره حیا طور باندې راله. او دغه وخت کې موسی علیه السلام د خدای نه مخکې سوال نه کوو، خو بیا الله ورته وی زما نه سوال کوه، ولو ملحا لعجینک، اگر که ته ما نه مالګې د وړو غواړې نو مالګې چې ما نه غواړې هم پې زه خوشحالېږم، او علفا لدوابک، یا د څاروو ګیا چې ما نه غواړي نو هم پې زه خوشحالېږم. نو بس سوال یې وکړ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا الله ډېر وږي شوم، 78 ورځې او 8 شپې تېرې شو، بیا مزل یې کړی دی. هغې ورته وی هغه چې راله که نه، ان ابي یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وی تا چې موږ له کوم څاروي اوبه کړه که نه، نو د دې اجرت زما پلار درکوي. موسی علیه السلام مبارک په زړه کې وی چې نه، خو زه راشه دا مشر دی، د ده ملاقات به وکړم. د علماء ملاقات چې دی د ضروریاتو د دین نه دی، د مانځه نه هم پورته دی. علماء لیکلي دي
ملاقات العلماء من ضروریات الدین، دا سخت ضروری شی دی په دین کې، تا ته به ډېر پیدا د هغه په لیدو سره ورشي. وی بس ټیک ته د هغه ملاقات په حکم راغی. دې مقام ته یې وپټې ګورئ، ښه فکر وکړئ. وی چې څنګه راغی موسی علیه السلام هغه سره ملو شو، ابوذر سره 4.5 کال عمر کې دی، شعیب علیه السلام دی. هغه ته وی ډوډۍ ته کښېنه، ډوډۍ خوره. وی نه. وی ولې؟ دا مقام ته ښه فکر وکړه. موسی علیه السلام ورته وی زه د داسې خاندان یم، زه د داسې خاندان یو فرد ما چې موږ په نیک عمل باندې اجرت نالو. دغه ما چې ولې اوبه کړي دي د هغې اجرت زه نالم. وی کښېنه ډوډۍ خوره. هغه ورته وی زه د داسې خاندان یم چې مېلمستیا موږ شروع کړې ده. هله بیا خوره. دواړه څوک یادوي؟ ابراهیم خلیل الله. هغه د موسی علیه السلام هم خاندان دی او د شعیب علیه وی کښېنه مېلمستیا زموږ نه شروع ده. بس بیا یې اوس دقه صبوره بیبي سخته قافیه شناسه ده. زنانو کې ډېر وروسته خلک تېر شوي دي. سخته قافیه شناسه ده. پلار ته وی یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. یا الله اے پلاره دې مزدور کا، زما دا ګډې به سره وي، ډېرې ګډې وي د دې ګډې بیزې وي، وی دا به سره وي. لا ګډې بیزې ساتل د نیکانو کار دی. دې سره سخته تواضع پیدا کېږي. جناب رسول الله فرمایلی دي تواضع خو دغه مو وی کنه چې لوی کمال دی. هغه بس وی بچیا تا د دوه صفت بیان کړه، تا څنګه دا بیان کړه؟ ته وی قوي دی و امین دی. وی او وی قوي ځکه دی چې هغه ګټه چې 10 کسانو پورته کوله د په یو کس پورته کړه. معلومه شوه چې څوک مزدوري کوي هغه به قوي وي. قوي سړی به د مزدورۍ دپاره نیسي، خټولي وغیره له. دا امام بخاري خبره ده. او بل امین دی. وی دا امین خو لوی لقب ته ورکو. څنګه امین دی؟ وی زه د ده نه مخکې را روان یم، زما هوا لګېدله مدین کې. وی زما دا پنډۍ ښکاره شوه، ده راته وی چې ته رستو شه او زه به مخکې ځمه، چې زه دوکه کېږم نو ما ته اواز راکوه. دا خبره د شاه منصور معیشر ده. نو بس وی ټیک ته بس هغه به ته وی هغه بس پېښ شو، د خپل لور په خبره پېښ شو. وی إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن 8 حجج. وی دا لور تاله په نکاح در کومه، ته به د دې په مهر کې 8 کاله ګډې به سره یې. وی بس صحیح ده. بس هغې په نکاح ورکړه. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دریم قافیه شناسه د شعیب علیه السلام لور وه چې د ده کمالات یې د ده د بدن نه معلوم کړه. دا آیات ما شروع کړي دي، دغه 2 آیاتونه دي لا سر ته رسېدلي دي. لږې لږې خبرې پرې کوو. واخر دعوانا